بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور ته پوښتنه کړې ده چې دا ځینې دکانداران قسمونه ډېر اخي چې دا په دونې دي، دا په دونې ماته پروت دي. دا ډېر قسمونه اخیستل په مال کې څه نقصان خو به نه راوړي. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. یقینا محترمینو، دغه د قسمو رواج نن سبا ډېر زیات دی چې پر هره خبره باندې دوه درې لس قسمونه اخي. د پنځور پوشي د خرڅولو دپاره به لس قسمه اخي. زموږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان دی: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبرکة. ابو داود شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 138. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قسم خو به مال خرڅ کی، مال خرڅوي لیکن برکت ختمه. مال خو به په خرڅ کې لیکن برکت به ختمه، برکت به نه وي. نو په کم مال کې چې برکت نه وي د هغه څه به سړی کمه ګټه واخلي. دغه رنګه شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله په خپل کتاب اسلام الجدید معاشي مسائل جلد نمبر اول صفحه نمبر 210 هغه لیکي چې په کس ډېرو قسمونو سره خو به د خپل مال خرڅ کړي لیکن د دې څه به برکت فناسي او ختم وسي. او یو حدیث را نقل کړی دی د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه چې هغه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې درې کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله هغو ته د رحمت په نظر سره نه ګوري، نه به هغه پاکوي او صفایي به هم نه، او د رحمت په نظر به هم نه ورته ګوري. د هغو دپاره به دردناک عذاب وي. دی فرمایي چې ما پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به کم خلک وي؟ دا خلک خو به ډېر ناکامه او نامراده خلک وي. نبی علیه الصلاة والسلام په جواب کې وفرمایل چې یو هغه سړی وي چې د چا سره احسان وکړي بیا احسان باندې اچي. مثلا یو چا سره همدردي وکړه یا امداد یې ورسره وکړي یا صدقه ورکړي یا زکات ورکړي، بیا پر هغه باندې برته احسان اچوي چې ما پر تا باندې فلانی احسان کړ. دویم هغه سړی دی چې د هغه پایڅې د بجلکو څخه کښته وي، چې پاجامه پرتوک د اغوستی وي هغه د بجلکو څخه کښته وي. دغه سړی د الله په نزد باندې مبغوضه دی. دریم هغه سړی دی چې د قسمو په ذریعه سره خپل مال تجارت خپل سامان خرڅوي د دې لپاره چې خلک د دسه دا شی واخلي. دغه درې سره کسانو ته به الله جل جلاله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. تقریر ترمذی جلد نمبر اول صفحه نمبر 160. نو محترمینو، تاسو خپل سوچ وکړئ چې ما یو خو به د مال سره برکت ختم سي، مال کې به برکت نه وي. چې برکت نه وي په کار یې نشي راوستلی، هغه به د ده پر اډو باندې ځي. او دویم دا دی چې د قیامت په ورځ به الله د رحمت په نظر نه ورته ګوري. څومره غټ نقصان یې وکړي. نو په کار دا ده چې قسمونه مه اخه، ستا په نصیب چې کومه روزي ده پرې ونه ځي، واخه نه اخه ځه په مخه د شا څه بل ځای واخه. دا ډېر قسمونه باید سړی پر هره سودا باندې نه واخلي. والسلام.